بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رافق شوی مصیبت نبا منگا سنگا نجات حاصلو دا غیر پارا نن دا یا لطیف وظیفی استعمال طریقه در تخیمه. اصل مصیبتون دو قسم وی، یا هم وی او یا حزن وی. یا مصیبت خغا مصیبت تی چې هغې د راپېښېدو اندېښنه چې یاره دا مصیبت په ما باندې رانشي، هغه مصیبت جدا دی، د هغې جدا وظایف دي. اوس موږ په داسې سختو حالاتو کې ګیر شو چې یو مصیبت زموږ د سر د پاسه راغلو او موږ په یو سخت مشکل او په ډېر سخت مصیبت کې ګیر شو. داسې سخت مصیبت کې ګیر شو چې هغې کې زموږ د سر خطره ده، او په هغې سخت مصیبت کې ګیر شو چې په هغې کې زمونږ د عزت او زمونږ د جان خطره ده. که هغه د یا لطیف وظیفه په دې ترتیب سره وکړي نو الله جل شانه به هغه راغلی شوی مصیبت چې کوم مصیبت په ده رانازل شوی دی د دې یا لطیف د وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه د ده نه هغه کوم چې رالیږلی شوی مصیبت دی الله به ترې نه هغه هم واپس کړي. د دې اعمالو یو ډېر زبردست کتاب دی، شمس المعارف نومې دی د هغې. ابوعلي رحمه الله په هغې کې یو ډېر عجیبه واقعه ذکر کړې ده د دې اسم متعلق. د یو بزرګ واقعه ذکر کړې ده، او هغه بزرګ چې و هغه یو کس ته ورغلو او هغه ته کشف وشولو. بعضې حضرات صاحب کشف وي، هغه ته کشف وشو او د هغه په تندي باندې لیکلی شوی و پانسي، یعنی 3 یا 2 ورځې پس به دغه انسان حاکم وقت پانسي کوي، هغه به د دې دنیا نه ځي، یعنی دا کس به مړ کېږي. دغه بزرګ دې کس ته هېڅ ونه ویلی، بس صرف یې ورته ووی، ده ورته کتل او ورته یې ووی څه وشول، ولې ما ته داسې خیران خیران ګورې؟ دا بزرګ ورته ووی هېڅ هم نشته، خو دونه وکړه زه به چې لاړ شه او یا لطیف وظیفه ښه ډېره کوه چې څومره زیاته نه کېدی شي کوه. بس هغه هم شکي شي چې یاره دا بزرګ راته داسې خیران خیران ګوري، نو څه ناڅه چل خو شته. نو هغه هم دا وظیفه په کثرت سره شروع کړه، ډېره یې کوله. 2 ورځې پس ورسره دغه کس دوباره میلاو شو د بزرګ سره. د هغه په تندي باندې چې کومه د پانسۍ نښه وه هسې روانه شوې وه. دا بزرګ دې کس ته وی یاره دا څه مسله وه، تا څه کړي دي، داسې خاص عمل دې څه کړی دی چې ستا پر تندي باندې 2 ورځې مخکې د پانسۍ هغه لیکل شوي چې ته پانسۍ کېږي، نن ته د پانسۍ نه بري شولې، یعنی هغه جرم د ستا معاف شولو. دا څه دې وکړل؟ وی حضرت ما خو نور څه نه دي کړی، خو صرف دومره وه چې تاسو ما ته ویلو چې یا لطیف وظیفه ډېر کوه. نو چې یا لطیف وظیفه ما شروع کړه نو چې کومه پریشانۍ مې خپله ختمې شولې. دې د وجې نه کتابونه چې دې هغې لیکلي دي چې کوم انسان په یو سخت مشکل کې ګیر شو، لکه مثلا یو انسان قیدي شولو او داسې قیدي شو چې د هغه راوتل مشکل نه وي بلکې ناممکن ښه، بلکې د هغه راوتل ډېر سخت مشکل وي، نو که هغه د یا لطیف وظیفه ښه ډېره کوي، هر وخت د ده په خولې باندې یا لطیف وظیفه جاري وي، الله جل شانه به هغه د دغه قید نه خلاص کی. یا یو سخت مصیبت کې موږ مبتلا شو، مصیبت را باندې راغلو، هغه سخت حالت او سخت مصیبت کې کم انسان چې یا لطیف وظیفه یا لطیف اسانه وظیفه را که دا وظیفه ښه ډېره کوي، یعنی په خولې باندې په هر حالت کې د ده یا لطیف وظیفه کولوي، نو هغه مصیبت چې ده باندې نازل شوی دی او راغلی دی، هغه راغلی شوی مصیبت به ترې الله جل شانه واپس کړي. نو ډېره زبردسته وظیفه ده، هر سړی یې کولی شو، هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی.